طالبان څنګه چاته ولې غوسه شوي دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. اسلامي امارات د آلمان او منځني اسیا هیوادونو د مشرانو د غوښتنې په غبرګون کې ویلي چې د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل او د ښځو د حقونو تامین د افغانستان کورنۍ مسله ده. د منځني اسیا هیوادونو مشرانو او د جرمني لومړي وزیر په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي دوی یو داسې سوله ییز او باثباته افغانستان ته ژمن دي چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي وي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ویلي چې اوسنی حکومت ټولګډونه او د ښځو حقونه هم تامین دي. ښاغلی مجاهد په دې هکله طلوع نیوز ته وایي د افغانستان د اسلامي امارات کابینه له ټولو قومونو جوړه ده او په نظام کې د ټولو قومونو استازي حضور لري او د ښځو په ګډون په هیواد کې د ټولو حقونه تامین دي. اسلامي امارات په داسې حال کې غبرګون ښودلی چې د منځني اسیا هیوادونو مشرانو او د جرمني لومړي وزیر په یوه ګډه خبرپاڼه کې ویلي دوی یو داسې سوله ییز او باثباته افغانستان ته ژمن دي چې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي وي. د خبرپاڼې په یوه خبرکړې کې راغلي مشرانو د یوه سوله ییز باثباته او سوکاله هیواد په توګه د افغانستان د پراختیا لپاره پر خپلو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو او تمرکز ډلو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ولري. ورته مهال د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د پراخ بنسټه حکومت جوړېدل او د ښځو د حقونو خوندیتوب کولی شي په هیواد کې شته ستونزې هوارې کړي.